فراه کې د اوبو یو کوچنی بند ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د فراه ولایت بلابلوک ولسوالۍ په سربند سیمه کې څه باندې 3 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو یو کوچنی بند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. هرات کې درې پراختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د هرات ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د 120 میلیونه افغانیو په لګښت د دریو پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. غزني کې لسګونه یتیمانو او معلولو کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره سوې ده. په غزني کې د معلولو کسانو بې سرپرسته ماشومانو ته د حرفوي زده کړو په یو مرکز کې د خیاطۍ، چرګانو روزنې او موبایل ترمیم برخه کې زده کړې ورکول کیږي. د کابل په چهاراسیاب ولسوالۍ کې د نږدې 10 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو دوو شبکو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د کلي او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د یادو شبکو په جوړېدو سره 440 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ. سوریه یو ځل بیا له خپلې خاورې د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. سوریه یو ځل بیا له امریکایي ځواکونو غوښتي چې د دوی له خاورې ووځي او حضور یې په دغه هیواد کې له ملي حاکمیت، یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا څخه ښکاره سرغړونه بللې ده.